تازه او مهم خبر اندونیزیا کې افغان کډوال د اعتراض په موخه ځان ته اور اچولی. دا چې څنګه کله ولې نور حال سره په راپور کې وګورئ. اندونیزیا کې افغان کډوال د اعتراض په موخه ځان ته اور اچولی. دوستانو چینل ته مخه راغلاست کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په اندونیزیا کې د کډوالو یوه سیمه ییز همغږي کوونکي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې یوه افغان کډوال د سې شنبې په ورځ په دریم هیواد کې د میشتېدنې لپاره د خپل اووه کلن انتظار په اعتراض کې ځان ته اور اچولی دی. ویل کېږي دغه کس سخت سوځېدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. هغه وویل چې دغه افغان وګړي د سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې دفتر مخې ته په یوه مظاهره کې ګډون کړی و. په اندونیزیا کې زرګونه کډوال چې نیمایي افغانان دي په نورو هیوادونو کې د بیا میشتېدنې په تمه بند پاتې دي. دغه کډوال په اندونیزیا کې د کار کولو اجازه هم نه لري. ویل کېږي چې دغه افغان له 2014 کال راهیسې په دې هیواد کې د خپل برخلیک معلومېدو په تمه و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ویان دی میترا سلیما سوریونو ته ویلي دي چې دغه اداره دغه پیښه له نږدې څاري. نوموړي AFP خبري اژانس ته ویلي دي موږ د دې پیښې په اړه اندېښمن یو. د دې وضعیت کابو کولو لپاره به د اړوندو خواو سره کار ته دوام ورکړو.